تیر ورځو کې مې چانه پوښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی وی او جي څومره موده وشوې 3-4 کاله وشو ما څوک دې کړې ده وی بس ډېره مې خوښه وه خدای راکړه نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډېره خوښه وه که اوس دې ډېره خوښه ده ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وه اوس دې خدای په توپه ولګوي تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینا هغه دا شی دی چې وخت تېرېدو سره بیا وایي اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به نو عرض مې دا و چې د الله سره مینا هغه ده چې هغه وقتاً فوقتاً زیاتیږي مولانا مدنی رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب او کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو نو هغه چې حساب به الله په خپله چې کوي نو هلته به 2 قسمه خلک مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخې ته به حجاب وي الله به ورته ځان نه ښیي پسې پرده به سوال و جواب کیږي او نیکانو سره چې حساب کوي نو بې پردې به سوال و جواب کیږي نو بیا طالبانو ته وایي چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې دی هغه نورم تیزیږي لکه یو بیا ورته دا ووي یو عاشق د یو مولا نه تقریر کې واورېده چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات بکی قبر کې تا چې قبر کې کی دی او خلک درنه لاړ شي او ملایکې در تراشي نو د رسول الله تصویر به ورسره او درته به وښیي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وه نو دی ورته وایي چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے دا مې اورېدلي چې په قبر کې زما د محبوب تصویر ښودی کېږي نو زه د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګی راوله چې مړ شم چې ویې ګورم اوس مونږ څنګه تاسو ته که زه ووایم چې قبر کې د رسول الله انتظار کېږي چې د جومات نه وځي خدای ټول مړه کا امین به پې وکئ د هغې وجه دا ده چې هغه خوند باندې ته پوه نه یې که نه هغه مزه تا لستې نه ده هغه مزه تا څکلې نه ده دې سړي دا مزه ورته پته وه چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اوس نبی هغه سټډي کړی و هغه معلوم کړی و نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے زمونږ دی جماعت کی آفس سے وہ دی جماعت کی نو ما چرته تقریر کې ویلو چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي نو دته مې وویل چې جنت یې خوښ دی ویل ډېر مې خوښ ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ شي نو هغه وخت کې خو یې غږ ونه کړو خو بیا راپسې کور ته راغی وی چې ما بیګام ټوله شپه تېره کړې وه چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چرته هغه چې په قسمت کې و نو رښتیا غریب شهید شو او بې ګناه قتل کړی شو خیال هم راغی حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې اوده کېږي او دا دعا وکړي چې خدای ماله په دې کټ پوزي باندې مرګ مه راکوه ما چې مړ کې نو ما په جنگ کې شهید کا
کدا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شم قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې ودرې خالی په دې نیت باندې. عزیزان خبره ټوله دړه ده، د ظاهر ډنګ ټکور نه ده. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري. ولا ينظر الى اعمالكم، او نه ستاسو عملونو ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبكم، هغه ګوري ستاسو زړونو ته چې ستا پړه کې زما متعلق څه دي. پړه کې دي څه؟ اوس خپل زړه ته وګورئ چې زمونږ خلکو پړه کې د خدای متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د صحابه متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه دي. زمونږ پړه کې د اهل بیت رسول متعلق څه دي. د خپل ځان ته وګورئ، پړه ته وګورئ. خبره ده، خبره د ظاهري ډنګ ټکور نه ده او نه د ظاهري روپ ته دړه خبره. عزیزانو زمونږ ډېر پلیت دی، مردار دی. امام غزالی رحمت الله علیه رورو احمد غزالی، احمد غزالی به دی امام غزالی پسې مونځ نه کولو. امام غزالی لاړو مور ته شکایت وکړو چې دا زما رور ما پسې مونځ نه کوي، دا خلک به څه وایي. مور راونیو احمد غزالی چې بچیا ولې ورپسې مونځ نه کوي رور پسې؟ وی زه هغه سړي پسې مونځ نه کوم چې د چا زړه د حیض په وینو باندې ګندی. د حیض په وینو څنګه ګندی؟ وی دی ولاړ په مانځه کې کتاب یې شروع کړی دی او د حیض باب لیکي، نو په مونځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي. نو دی وجنه زه د پسې مونځ نه کوم. ما چې درته وی خبره دړه ده. احمد غزالی هغه ټاپ ته رسېدلی و چې رور پسې په مونځ ولاړ دی او بیا نظر د ملا نه نیغ وتی دی او دړه په هغه سوري کې لګیا دی، ګوري چې دې ځای کې څه شی. تا ته زه مخکې ولاړ یم په مانځه، تاسو په ایمان وایي چې دا به م درته پته ولګي چې زما کله اودس نه او درته مخکې ولاړ یم، نو تاسو پته لګولی شي چې دی بې اودسه ولاړ دی. روټې خلاصو دا پته لګولی شي دا مولا بې اودسه ولاړ دی. دا پته لګولی شي چې دې ځای کې سهوه شو، دا ټکی پرېښو، دا یې مخکې وویلو، دا یې وروسته وویلو، په دې ډبې یې. دا خو مونځ نه شو کړ. نو زمونږ مونځ وایي تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چړه دی بتخانه ده، نو تا ته به په مونځ کې ملاویږي څه؟ د احمد غزالی نظر د امام غزالی د ننه د زړه په نقطه کې لګېدو، ورپسې ولاړ په مونځ. تاسو به وایي چې داسې خلق هم تیر شوي دي چې دا پته ورته لګېده، اوج داسې تیر شوي ما لیدلي. بیا یې چې چاته ښودلي مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله تعالی و تبارک، مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه ته وی چې یاره د کشف یو جلک پکار وی راځه بوتلې جمعات ته بوتلې جمعات دروازې نه چې ننوتي دي په دې مخې ورته لاس واله چې لاس واله دی ول ګوره اوس په جمعات کې چې ګوري څومره خلق، څوک سپي دي، څوک مږي دي،
څوک بیزوګان دي څوک میلوګان دي په مسله چې ولاړو د خنزیر په شکل بیا ورته په مخ لاس ووهل ویل ابھی یقین آ گیا ہے ویل ہاں صاحب ویل چلو میرے ساتھ بیا دیرے ته بوتلو په لاهور کې چا دیرے ته ټانګې نه کوشو بیا ورته په مخ لاس ووهل ویل دیکھو ابھی علامہ افغانی وی زما د خدای په ذات قسمی چې د دیرې ته مې کتب د هر قبر نه د اور لمبې راوتې دم زړو ما ته تپوس وکړو ما چې حضرت دا علم تا څومره موده کې زده کړی دی ما ته وی چې یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا ہے 40 سال اس علم کے لیے میں نے محنت کی اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں میں 4 سال میرے ساتھ رہیں 4 سال میں یہ علم میں آپ کو سکھا دوں عزیزانو دا د دنیا واقعات دي پسترګو لیدلې شوي دا ورته پته لګېدلې ده یو سړی راو داسې وکت چې وکتو ورته داسې وکته مرګرو ته وی چې سړی ژوندی دی او ځان ته دیندارم وایي او دی ژوندی خو دنه په ژوند ایمان سلب شوی دی دکې ایمان نشته دی به بې ایمانه د دنیا نه تېرېږي فی الحال دلته یو بزرګ دی فی الحال تیر ورځو کې ما ته وی چې په لاره روان یم څوک راته سپي ښکاري څوک راته څه ښکاري وي خدای ته مې دعا وکړه چې دا خبره ما نه لرې کړه نو یې څو ورځې وشوې بد شوی یم دلته خبره د دې ځای ده د دې ځای ماما دړه ده دړه نن د ټول ملک ړه وګورئ څه دي پکې څه په عظیم قهر اخته یې هره ورځ څه نه څه قهر در باندې نازلي اوس اسملای ماتې شوي دي په پاکستان کې صاحب بس بل ویر نشته اسملای ماتې دي او اسملای مات زمونږ د پېښور اسملای ماته نو د دې څه ملک ټیپر کړی و چې اسملای ماتې دي دا خو خدای دې داسې ماتې کړي چې کینې کینې شي او غوښې سپي وخوري داسې دې خدای ماتې کړي دې رزیلو ته ګورئ تاسو دا سویمه جمعه ده چې زمونږ د جومات کې اوبه نشته دې رزیلو ته ګورئ ټیس نه مس نه کېږي دا اسملای وی کنه دا سرکار او دا عمله وا دا اسملای کوم اسملای او کوم حکومت چې جمعات لا اوبه نشي مهیا کوله خدای دې هغوی په ښځو وشرموي په لورو دې خدای وشرموي او شرمېدلي دي او دله په څه پوهېږي یو سړي په کونه ونه زرغونه شوه په کوم ځای زرغونه شوه اوی جوماتونه مماتونه سیم تاسو سر خوړلی دی په کونه یې ونه زرغونه شوه خلک وردل په کونه دې ونه وشوه ویل خیر دی سوري لاندې بیا کښېنمه د دې زن طلاقو په کونه ونې شوي ټس نه مس نه کېږي دا رزیل قوم به بیا سبا ګورئ چې پرتګیستلي به دې خلکو دپاره بیا په سړکو باندې منډې وي د دې رزیل قوم بیا به درته تماشې دې خلکو له صاحبه د کربلا واقع کربلا ته ګوره او دې قوم ته ګوره هغه ورځ مې شیعګانو ته ویل امام حسین ته ګوره ستاسو د شکل ته ګوره کښېنئ خدایم بیخ بنیاد وباسه خو یو ارامتوب دی پې لګیایي یا حسین شاه حسین یا حسین شاه حسین کوم چې درکې غوړ غوړ دي هغه ټپ ځان له نه ورکوي ملا درکې ټپ ځان له نه ورکوي مرمړي پلاربني م رئیسار کړي او کمیس هم چیسته یا حسین شاه حسین دا لس ورځې سینه ووهئ به جوړې جنتیان شي خدای بیړه غرقه کا ستاسو امام حسین سره څه کار او زمونږ امام حسین سره څه کار
مونږ کې غیرت نشته. کم سړی چې ښځه بربنډه بار ګرځي په خطي ګدلی وي که نه؟ تاسو وایئ په ایمان چې په خطي ګدله ته مونږ څنګه یو چې د چا لونه بربنډې بار ګرځي دا په خطي ګدلی. نن ستا ملک ټول دله دی. ملک ته د امام حسین نامې له دلته راشه چابړي فروش درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي، رشکو والا درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي، هغه هم هغه دونه دونه تل چادري ور په سر کړې ده چې ګورې په سره کې بربنډه ځان سره روانه کړي، رشکې چلی. مونږ دې قوم سره واسطه ده، د دې قوم امامان یو، د دې قوم نکاحونه تړو. او هغه یو کابلی ملا هم د یو اجړا جنازه یې کړې وه، نو مولیانو راونیوو چې د اجړا جنازه خو نه کېږي، تا د ښځې نیت تړلی و که د سړي؟ هغه ویلې په حرام کښېني ښځه او نر پکې نه او نه مې نیت تړلی، خو ما دا نیت وتړلو چې یو منبوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. خلکو مې وی چې الله اکبر ویل مال چې خښوئ یې ګرمي ده چې کار خلاصېږي. دا دې جنازې دي یا د دې نکاحونه دي؟ اول ستاسو نکاح چې په ایمان وی تړلی کېږي. اوس درنه تپوس کوم، اوس چې ستا نکاح تړلی کېدو تا هغه وخت کې څه لفظ ویلی و؟ یاره که لفظ تاسو له درځیم نو دا ګیره کالوم. لفظ مولا ورته داسې بنګ جنان هغه لکه هغه هم بنګ بنګو کې هم بنګ بنګو کې ځکه چې هلته ډمتوب قضا کېږي، ښځې هم په ګډا دي، نران هم په ګډا دي، هلکان هم په ګډا دي، بوډاګان په وریجو اخته دي، صاحبه دا سنت یې ورته والي دي، نوړی ترې قضا کېږي. نکاحونه څه؟ نو کابل استاذ ته مې وی چې هلکه ته نکاحونه هم داسې تړلی خدای په راستی که مې تر اوسه سم نکاح تړلی. مال څه کې؟ ویل ورته یم چې دا خره مې درکړه څنګه چل کې؟ هغه مو ناري کې زه یم چې مبارک شه. نکاحونه هم خوار، جنازې هم خوارې، امامت هم خوار. زه د داسې خوار ساتلی یم په جومات کې زه چې د اختر مونځ څومره اهم مونځ وي. د اختر په ورځ یې ولاړ یم او ته راپسې ولاړ یې او نیت کې مې دا چې دې خنزیر خو غوا اغوستې ده او دا سرمن به یې ماله نه راکوي. نو خدایه چې د ده مونځ خو ما پسې ونه کړي. داسې ده که نه؟ د اختر مونځونه هم تباه دي، قسم په خدای چې دا د جمعې هم تباه دي. په روجو کې تراویح هم تباه دي. پیجي صاحب چې مخ راواړي او دعا کوي ټول ورته دا سپېره ناستې وي، دوی کې به څه درک لګي کور یې وران شه. دا خو چندم جوړ خواره ده. نو لګیا یي مخکې سر شڼۍ را شڼۍ، خو دا نیت نه وي چې ګینې دا خلک دې واقعي دا قرآن واوري. آرام کښېنئ، خبره د دې ځای ده. دا ځای دې ځای ته الله ګوري چې زما متعلق په دې ځای کې ستا څه دي. د امام حسین په دې ځای کې الله او د الله حکم د سر پرې کولو په ټیم کې بی بی زینب ته ووایي. ویې که نه چې الله ویلي دي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. د خدای حکم دی چې زینب ته به په کور کې ناسته ځان به بې پردې کښېنه، زما سر به اوس پرې کېږي او ته که د خیمې نه بار راووتې نو خدای به یې سزا درکوي. اړه دې ته وایي اوړه داو. جنگ خو په پاکستان کې د غلام اسحاق او د نواز شریف جنگ نه و. د غلام اسحاق او د نواز شریف جنگ تاسو په ایمان ووایئ چې د دوی جنگ د قوم د پاره و. د دوی جنگ د دین د پاره و، د دوی جنگ د مذهب د پاره و. جنگ دی لاو چې
په تا لږ تیل زیات مګلی شوي دي او په ما کم دي، نو تا نه را کوزومه چې ځان زیات غوړ کم. خبره د تیلو وه. ملک نه څه جوړ کړه؟ نن یې د دې ملک څه انجام دی؟ سیاسی اولیاء پکې راپاسېده چې تاسو په پیغمبرو منلی دي. د خدای حکم حی علی الصلاة د چا حکم دی؟ او حی علی الفلاح د چا حکم دی؟ هره ورځ د خدای 15 آوازه درته په جومات کې کیږي. 15 آوازو له جومات ته نه راتلی د خدای په آواز او لیډرګي او لیډرګۍ ویلیو، نو لانګ مارچ ته لکونه خلک تیار شوي. خو ښځو سړو ویلیو که نه؟ پکې مونږ هم ملګري. ما ته چا وی دا تاسو پکې څه کوئ؟ ما وروره چې جړاګانو سره م ټول عمر تېر کړی، اوس یې ښځو سره تېرو. لکونه خلک د لیډر په आवाज باندې په لانګ مارچ کې تیارو، او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح د خدای आवाज دی، د خدای کور ته نه راځي. تاسو بخنه، تاسو جنت، تاسو د عقل خبري. دا قوم او جنتونه نه. زما چې ورځ تېرېږي او د ثوابه پهلواني په خبره مې ایمان زیاتېږي. ما ته یې بجلیګر ملا ته یې مالاو ویل دا لوی لوی چغې چې وهي هغه ته مال خو زه یم. ویل دا تبر ګوري، صادر نه یې راوویستو. په دې تبر به دې کیمه کم که دې بیا چغه والې وه. جنتونه مې ټول ټوکړې ټوکړې که جنت نشته، او په دوزخ کې مې سیخ والی دی. خلک راته راوه چې راځي چې د جنت نوم ومنلی دې قوم له خدای جنت ورکړي. اوس دا لانګ مارچ و څه دپاره چې الیکشن وکړه. د امام حسین لانګ مارچ د مدینې نه کوفې ته او کربلا ته لانګ مارچ دې دپاره چې یزیده ته د قرآن د دفعاتو منکري قرآنی احکامات د خپو لاندې پیمال که نننی پیدا شوی بچیم در باندې قربانوم، خو والله که دې پرېږدم. لانګ مارچ امام حسین هم کړی و، خو هغه د قرآن د پاره او د دین د پاره او د خدای د پاره. لانګ مارچ تا دې د پاره کولو چې الیکشن وکړه، بس ورځې دې ډېرې وشوې، دا ټټو لږ مونږ ته راکړه چې مونږ پې سوارې شو. خبره د ټټو ده. لکه مونږ چې واړه وو چېرته خر به م ګیر کو، نو په خره به لمبر په لمبر سورېدو، نو چې داسې سمنځې به لاړو، نو ملګري ته مې چې کوشه که نه یار بس تا ډېره چانټي وخوړه، چې اوس مونږ پې لږه چانټي وکړو. چانټي پېژنئ؟ چانټي پېژنې؟ سرونه خوځوئ لکه دا هغه د ربړ بوت نه وي، دا د ربړ بوتان. تاسو خیال راغی کوشه چې زه اوس لږه چانټي پې وخورم. خبره د چانټۍ ده. الیکشن وکړه. اوس الیکشن کې به څوک راځي؟ بیا به څوک راځي؟ دغه کروڑپتیان، اربپتیان، خانان، نوابان، اربابان. دغه قوم به غلامی، دا تالی سټ به منډې وی ورته، لارې به ورته جارو کوي، ښځو ډیټسنې به ورته بوزي را بوزي، په یو شپه کې به یو کروڑ روپۍ تقسیم شي په کلو باندې، او دغه نوابان به بیا راشي. نو به ګورئ خبره خو د دوی نه باروزي نه. اوس مونږ چې چغې وو چې خدا کے زمین پر خدا کا نظام، نو تاسو په ټول پاکستان کې د خدای ځمکه ماته وښایئ. ځه
تو خدا وے کنا چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام. نو په پاکستان کې د خدای ځمکه وښایه نو په هغه ځای به د خدای نظام راولي. نو ویون کې هم دروغجن دی ځکه چې د خدای ځمکه نشته په پاکستان کې. ځمکې خو یا د سند د وډیراو دي یا د پنجاب د وډیراو دي، ٹھیک ده جی، یا د صوبه سرحد د وډیراو دي. په دې تنګي کې یو خان دی 9000 جریبه ځمکه ده، 9000 جریبه. دلته زمونږ یو خانو په دغه علاقه کې 11,000 جریبه ځمکه. نو چې ما ته دا پته ده چې په پاکستان کې د خدای ځمکه نشته او زه وایم چې خدا کې زمین پر خدا کا نظام، نو زه دروغجن نه یم، تا دوکه کوم نه. ځمکې خو ټولې تاسو قبضه کړي دي، خدای لم پرېښي څه دي. اوس بیا دا خبره ده چې خدای دې اورمیږ مات کړي او درنیوالي بل لی پرېږدي. په تخت ناست دی، کرسی کې ناست دی، لندن کې ناست دی، امریکا کې ناست دی، جرمني کې ناست دی، سیل لتلی سره د بلبلې او اسرائیل علیه السلام درشي اورمیږ دې مات کړي. جدا خبره ده. او خدای داسې کله کله کوي، خپل رضا ته سړی نه پرېږدي. ناګهانه دې طلاق لکه وایي ای عاقله غوږ سما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. دا رضا ستا نه ده، دا بیا د بل چا ده. ای عاقله غوږ سما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. په تخت ناست دی، غړپ دې ځای نه دې ونیسي، ناګهانه های هوی جوړ شي. څه چلو شو؟ لکه هارډ فیل شو. ډاکټر وایي ډاکټر چې را خبرېدو د بیړي د پلارم غر کوه. ته خو علاجونه کوې که لندن ته ځې، امریکې ته ځې، بائی پاس کې که نه جي، دې بائی پاس ته دې اوس خدای پرېږدي نه. ته به بائی پاس ته ځې لندن ته. یو سړی دلته مړ دی 13 ورځو کې 2.5 کروڑه روپۍ د هغه د زړه په اپریشنونو لګېدلې وې. 2.5 کروڑه. 2.5 کروڑه روپوم بچ نکو. بائی پاس اپریشن ته واچولو چې ډاکټر ورنږدې کېدو بیا ته ساوتې وه. اے عاقله غوږ نیسه ما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. اوس وې کړه څه ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبرابۍ نه لیدل هیچا ته. داسې به روانو. الله د دې خلکو د اتلم په لاره لیدلي. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبرابۍ نه لیدل هیچا ته. بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته. په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته. نو عارضی طور خود خدای ځمکه نشته په پاکستان کې چې ته په د خدای نظام راولي. خو ټولې تاسو نیولي، نو په کومه ځمکه به د خدای نظام راولي؟ اوس چا چې د خدای ځمکې نیولي دي ټول بې دینه دي. هغه ټول د خدای غلا او د خدای ګڼ کپان او د خدای منکر دي. نو هغه په دې ځمکو د خدای نظام څنګه راولي؟ دا چرته خوب هم ګورئ، خوب
چې په پاکستان کې د ووټ او د جمهوریت نامه وي نو په پاکستان کې به اسلام راشي. اول زه د مولیانو نه پوښتنه کوم، د ځان نیم کوم، ځکه چې زم په دغه ډله کې یم چې په اسلام کې د ښځې ووټ شته او د ووټ په ورځ تاسو د ښځو حال ګورئ. اسلام کې خو شورا ده و امرهم شورا بینهم. د ښځې ووټ خو څه کوي چې د جاهل ووټ هم نشته، د قمقل ناپویا په ټول کلي کې په ټول علاقه کې به یو کس یا دوه کسه به داسې وي چې به قابل د ووټ وي، ټول کلی او علاقه قابل د ووټ دم نه. افه څه پوي نو اوس به بیا میله ګرمیږي او دا لوی لوی وډیره چې دی هغې به روځي د هغې خو پروا شته نه، کربونه ورسره دي، پدمونه ورسره دي، راوبځي او مونږ ورته د منډۍ چیله ښکارو، بس خرید بم کی او بیا بم دغه خلک راشي، کتې بیا بدلی شي بل روپ کې به راشي. نو نه د دې ضمیر شته او نه د قوم ضمیر شته. خدای پوهیږي چې پاکستان الله کم قهر له ساتلی دی او کم عذاب له ساتلی دی او په کم رنگ به تباه کوي. امریکا نن په دنیا کې یو عظیم طاقت دی. تاسو وګورئ په امریکا عذاب راغلی، سیلابونه پې راغله، امریکې نه شو ټینګولی، سوونه خلک یې یوړه. د خدای عذاب خو داسې په روس کې ورشه وګوره عذاب راغلی دی. الکانو ته چې روټۍ نه میلاویږي د الکانو چکلې پکې جوړې شوې، څنګه چې د ښځو چکلې وې دلته داسې په روس کې د الکانو چکلې جوړې شوې چې روټۍ پورې اریان دي. په مصر کې وګورئ، په بوسنیا کې وګورئ، په اسرائیلو کې 150 چکلې د ښځو جوړې شوې. دوبۍ له د 15 ورځو په ویزو باندې فارنر ښځې راځي، اوس چې هر څه به کېږي 15 ورځو کې چې لاړې شي بل جاز راشي. اوس دا خبرې تاسو ته څه پته چې دا سرمایه‌دار چې دی د ملک کې څه کوي؟ دوبۍ او قطر او دوحه او مسقط او دا اسلامي ملکونه دي، په دې کې چې کرکټ میچ کېږي ستا د ملک سربراهان سره د ښځو سره د لوڼو ورځي او ورته ناستې او تماشې کوي. نن هغه خلقو ته به دا قوم بیا ټوکری ټوکری کی. د غلام اسحاق او د نواز شریف بچی نن ختمه شو. لاړ یو خویه مخ نیولی دی او بل خویه سر نیولی دی، خدای خبر چرته به ناست. اوس نور راله هغې وایي چې مونږ انصاف کوو. وبګو دا انصاف به مو ګورئ. نو عزیزانو ځان مه ستړی کوئ، خیال م راغی دي، ځان ستړی کوئ ما. دا ملک ملکیږي نه. کم قومونه چې په خپل خپل حال بدل نه کی الله د هغې حال نه بدلی. کم قوم چې په خپل خپل حال بدل کی د الله ارادې ورته متوجه شي او د هغې حال بدل شي. نو زمونږه هر څه فراډ او دوکه ده. اول زه جومات کې ناست یم، په محرم کې چې لسم باندې تکیر پوخ کې او ما ته یې جومات ته راولېږي، زه یې خورم که نه؟ تاسو جومات ته څه لیږئ که نه؟ زه یې خورم یا حلوا پخه کې زه یې خورم. اوس په کار ما ته دا دي چې زه تا په جومات کې راونیسم
او په دې شونډو شونډو دې په سپېړو ووم او دا شونډې در باندې وپړسوم چې دا کیر دې ولې راوړو دا ولې تاړه کې دا فرض کړي دي چې دا محرم منل جو دغه ته وایي چې په دغه ورځ کیر پوخ نو تاو شیعاګانو کې څه فرق دی محرم مناول دی ته وایي چې کوم قانون د پاره اهل بیت رسول خزی او بچی قربانی هغه قانون د پاره به تم ځان قربانه ستا قرآن نه په پاکستان کې ټوکې او مسخري جوړې دي ستا دین نه مسخره جوړه ده ستا جماعت سره میوزک سنټرې دي خلک تی مونځ نشي کولی فی لعنت په داسې قوم او په داسې ملک باندې په تاسو د لعنت شي د خدای چې هغه خلقو سره به بیا مرګرتیا کوئ چې د پرون د چا دوه کاله حکومتونه تیر او متیازې هم در باندې ونه کړې وټینګېدی چېرته شي ما خو تاسو ته وړاندې یو مثال ویلی چې مونږ د ماشکیرونه یو ماشکي و ډولکي ته به ګډېده زامنو ورته ویل ډولکي ته مه ګډېږه مړکو دی ویل بچیا توبه مې ده بیا نه ګډېږم ویل که ګډ شوې وجنو د ولي په غاړه ناست دی مشک ډکوي د ډولکي اواز یې اورېدلی دی ویل نه ګډېږم درته زه زامنو منې کړی چې بیا یو ساعت تېر شو ویل نه ګډېږم زامنو منې کړی یم د ډولکي کې هغه مست غوندې تار که خیال وکړي د بلبلې شروع کړي لکه تاسو دا پښتانه نه یې پښتانه ویم بې خو باسه پښتانه دا پښتو څه ته وایي اوس ما ته چې څوک وایي چې د پښتون زم نه زه د بړو جولا یم زه جولا یم جولا یا ته پښتون نه زه پنجابی یم پښتون څه دا د پښتنو حق چا والی و چې چا والی و تاسو به وایي چې پښتنو حق غواړې که نه غواړې تاسو به ویل به لکس مې ماتوم او درته بیا تې اخلم چې چا ستا حق والی و هغه سره ته ملګری شوې که نه پښتانه اوس راشه د ما سره یو ورځ دکان کې کښېنه چې دا پښتانه درته وښیم چې کوم پښتون دله ګورې ښځی بربنډه ځان سره روانه کړي دا پښتانه راشه په صدر کې څه ګور بازار صدر بازار روډ درته وښیم دا پښتانو تماشا وکړه آرمي سټیډیم ته ماښام ورشه د پښتنو تماشا وکړه د کوم پښتون ښځې خښتک چې باد وي هغه هم پښتوني پښتانه دا وایه چې پښتون یو خر دماغ قوم دی خر له چې ته ټېله ورکوې که نه چې ته یې رستو زور کوې دی دا سومبی رستو زور کوي ته مخکې ټېله ورکوه دی به رستو زور کوي د خرتوب په ځای کې پښتون ګوره جګړه به وکړي سړی به ولي بیا به ښځه هم ګرځي لوڼه به هم ګرځي تره به هم ګرځي ماما به هم ګرځي مینتې به هم کوي هله اوس جوړه که کور دې وران شه چې وران شي خو وړاندې نه به دې سوچ کړی وی که نه خدای دې هلاک که جوش درکیو چې هوش دله راتلو کور دې ورانو د پلار دغې لاره دې ارامتوب لته کړی نور پښتنو کې ما ته عقل وښایه سوچ وښایه فهم وښایه چېرته د سړیتوب فیصله د دې پښتون قوم وښایه پښتانه ګوره د کابلۍ نه بار په بایسکوپونو کې پښتانه ګوره په میوزک سنټرو کې پښتانه ګوره په بیلیټونو کې پښتون دا قوم چېرته د کنجرتوب او د ډمتوب ځای پښتانه پکې ګوره سړیتوب ځای کې او پښتانه نه جوماتونو له سپینګیري منګیري چېرته سخري بوډای ټوخېږي را ټوخېږي انګور ورته وي چې ښه جومات ته لاړ شه که نه خدای مې درنه خلاصه که دغه بوډاګان مونږ له راوستي لکه دا مخې ته مې ناست دي او دغه دا څه ورته وایه ځوانان چې دا لغړي کوي اوس ملک باندې بل قهر نازل د پیرای او د مولاتوب په شکل کې بار ملکونه در کې بل کار کوي بله خبره ده چې دا پښتون قوم یا دا بدبخت قوم پې پوهېږي نه سړی خرید کړی شي چې دې تبلیغي جماعت والا او ډېر کار وکړه امریکا او لندن او جرمني او روس او چین کې خلک مسلمانان کړه دې پسې شي نو د پیر په شکل کې دې پسې کی
د مولا په شکل کې دی پسې کی چې دا ډله خرابه ده خلق خرابای تاسو په ایمان وای او بیا په ایمان وای کلمه وای ټول چې لا اله الا الله محمد رسول د مسلمان شکل اسلام چې ویلې ده نو ګیره ویلې ده ها ویلې ده ټوپه یا پټکه دا اسلام ویلې ده کړ ٹھیک جامع سپینې ارته کولاو دا اسلام ویلې دي کنه دي پنځه وخت مونږ کول اسلام ویلې دي کنه دي بدرات په خله نه ویل فزول خبل نه کول دا اسلام ویلې دي کنه دي په تبلیغي جماعت کې سړی نه دا شی جوړ شي کنه ها دا شی ته جوړیږي کنه جوړي په تبلیغي جماعت کې ظلمي الکان پي چې شکل ته وګوره په خدای قسم چې تا ته به خدای را یاد شي چې واقعي یو مسلمان ظلمي داسې شکل پکا اوس هغه پسې پیران او مولیان لګولي چې د دې ډلې مخالفت کوي اوس دې قوم کې نن ساره یو سړی راغی په ډبیره کې یو پیر پیدا شوی نو داسې غوسه رااله چې هغه سړي ته مې غریب ته ګډې وډې وویلې او خولې نه مې کنځلیم زما خو خوله بېواکه ده د تبلیغ کې زه ځم هم ځکه نه یو ځل پکې تللی سړی مې ووالو هماغه امیر صاحب ما ته وایي چې اوهو دا پایو دروازې ویلداریا وګیرې راته خوځوي او دروازې موټه کولې راته خو چې ویلداریا اعلان دی یو شړاق شو په دې خوله مې ووال راوغورځېده په لڅو پې وختم قریشی صاحب دې خدای وبخي په دې صدر کې ہو ماتلو ہو زیر ونیوم چې یہ تو ہمارا مشن نہیں ہے اور آپ نے یہ کیا کیا مال جاؤ میں خاصی تبلیغ نہیں کرتا وجلو می نو دې ډلې کې زه ځم ځکه نه چې زه برداشت نشم کولی دې ته بستره غورځوم غږ نه کوي کنځل ورته وکړم غږ نه کوي اوس پیغمبري اخلاق دا دي که نه دي اوس په دې رنګ کې د دې کلو خلکو ته دا زما تقریرونه خو ټول ټیپ کېږي څوک راته دا مو وایي چې دا ته ټیپونه چې ستا تقریرونه ټیپ کېږي تا خو به پې ډېرې پیسې اخېستي مال دا ټیپونو والا دی خدای ورکړي خدای راستي کوي چېرې اوبه هم راوړي دي په دې خو زه پوهېږم نه یم چې په دې خلک پیسې مړي چې زه په تقریر ټیپ کولو باندې پیسې والم نو زه بیا مسلمان یم یا زه بیا ملا یم خبره ده که والله که تې خبره وي خواراني قوم دی څه لکۍ خو ما پورې مو تړي تړئ تکړه شئ تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے